راش رمضان مرحبا میاشت د قرآن مرحبا میاشت د قرآن مرحبا وایو هر کله خوش آمدید یہ پمونگا گران مرحبا یہ پمونگا گران مرحبا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن زمال دين اسلام محترم و معزز و مسلمانانو دا الله رب العالمين بانتها شکرنا ادا کو چې الله رب العالمین زمونږ او ستاسو په ژوند کې دا مبارک او قیمتي میاشت د رمضان المبارک راوسته او الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو په ژوند کې بار بار راولي زما محترمو د رمضان المبارک دا میاشت ډیره قیمتي میاشت ده چې د دې میاشتې هر سکند هر منټ او هر غنټه به انتها قیمتي ده دا سینه چې شیطان دی په دې میاش کې دوکه کی او دا میاش در نه خراب تیر کی دا میاش دی په عباسیاتو کې تیر کی په عام او فضولیاتو کې در نه تیر نش کچرته یو سړی د دې میاش دی په قدر او قیمت باندې پوه شي نو یقینا هغه به د دې میاش دی یو منټ هم په عباسیاتو او فضولیاتو کې تیر نه کی قرآن او سنت کې دا هغه میاش ده چې الله رب العالمین په قرآن کې نوم ذکر کنم الله فرمایي شهر رمضان الذي میاش د رمضان هغه میاش ده انزل فيه القرآن الله په دې میاش کې قرآن نازل کړی دی عظیم کتاب رب العالمین په دې میاش کې نازل کړی دی نو میاش هغه میاش ده چې الله نوم په قرآن کې ذکر کړ نو د دې میاشتې د فضیلت اندازه ته د دین ولګوه چې الله رب العالمین خپل عظیم کتاب په دغه میاشت کې نازل ک او د دې میاشتې خصوصي نوم الله قرآن کې واخست د دې د وجه نه د دې میاشتې قدر پکار دی دا یو منمه دی زمونږ استاسو خواته راغله دا میاشت به طور یو منمه زمونږ استاسو خواته راغله نو اوس د منمه څه کول پکار دی د منمه قدر عزت کول پکار دی دا هغه میلمه میلمستیا پکار ده داسې نه چې دا میلمه در نه خفه لاړه نشي نو د دې د وجې نه لکه موږ چې په دنیوي امورو کې د میلمه قدر کوو احترام یې کوو میلمستیا یې کوو دقه شانتې د رمضان المبارک د دې یو میاشتې زموږ استاسو خواته میلمنه راغلې ده چې د دې قدر وکړو او احترام یې وکړو میلمستیا یې وکړو د دې قدر څه شی دی چې د دې یو سکند موږ د الله په بندګۍ کې قیمتي کړو د دې یو منټ موږ د الله په طاعاتو کې قیمتي کړو د دې یو منټ هغه موږ نه ضایع لاړ نشي بلکې هر منټ موږ قیمتي کړو زما محترم زموږ استاسو دا دور دا د داسې شیزونو دور دی چې مختلفې فتنې هغه راوتې دي نو په هغه فتنو کې یو فتنه هغه د موبایل فتنه ده زمونږ د ډیرو مسلمانانو اوقات ټیمونه دی موبایل تباہ او برباد نو داسې نه چې دا موبایل دی په دې میاشت کې دا قیمتي میاشت در نه داسې عبثه تیره کړي داسې نه چې شیطان دی په دې دوکه کړي چې مړه ته خو په دیني بیانات اوري او په دې کې د تا نه دا قیمتي میاشت هم داسې وځي الله مکه که دا میاشت در نه داسې تیره شوه نو نقصان یې دا دی څه پته لګېږي کیدای شي چې بلې میاشتې ته الله تا ژوندی پاتې نه کړي دا خو تعالی الله په ژوند کې یو مقدر کړه چې بنده که اوس هم ته زما طرف ته راتګ غواړي او اوس هم په ما باندې ځان بخل غواړي او اوس هم ځان جنت ته بوتلل غواړي نو راشه په دې میاشت کې توبه وباسه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا داسې میاشت ده ولله عتقاء من النار الله ته په دې میاشت کې د اور نه آزادول دي د خپلو بندګانو وذلك كل ليله هر شپه الله خپل بندگان د اور نه آزادوي نو څومره بد نصیبه وي چې په دې میاشت کې الله خپل بندگان د اور نه آزادوي او ته د دې موبایل د وجې نه د الله رب العالمین په دغه آزادو کړی شوو بندگانو کې داخل نشي ته په دې موبایل د وجې نه د الله رب العالمین د جنت مستحق جوړ نشي
حدیث کې راځي جبرئیل علیه السلام خیری کړي دی هغه چاته چې د رمضان المبارک د قیمتي میاشت راشي فلم یغفر له او هغه ته په دې میاشت کې مغفرت ونشي جبرئیل علیه السلام خیری کړي دي د الله رسول په امین ویل دي نو تخپل اندازه ولګوه چې جبرئیل خیری وکي او د الله رسول په امین وي هغه خیری به الله نه قبلي هغه خیری به الله نه قبلي ولی به نه قبلي زما محترم د سینه چې د جبرئیل علیه السلام په دې خیرو کې منګ راشو د څه د وجه د دې موبایل د وجه نه دا یو میاشت کوشش وکړي زما بلکې هغه نوجوانانو ته چې توفیق ورته الله ورکړي قرآن زده ناظره باندې ویل شي نه د یو میاشت دپاره دې موبایل ته چوټي ورکړي دا بند کړي د دې دپاره چې قرآن را کولاو کړي او دا میاشت قرآن وي محدثینو طریقه د سوا چې په دې میاشت کې به محدثینو د حدیثو کتابونه بند کړه او د قرآن دا به را کولاو نو ما ورته موبایل ورته نشو بندولی راځئ چې د نن عزم وکړو چې د رمضان المبارک دا قیمتي میاشت ما ورته موبایل تباہ و برباد نه کړي الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې په دې میاشت کې طاعات وکړو عبادات وکړو الله رب العالمین راضي کړو الله دې دا میاشت زموږ او ستاسو د مغفرت سبب وګرځي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم تيد رحمت میاشتا ید مغفرت میاشتا او ند خلاصي سبب تيد عزت میاشتا تيد عزت میاشتا